خو جیز کمپنۍ نه ایزیلوډ وکړو او زما پیسې خو جیز کمپنۍ ته لاړې. دوستانو د ستاسو په ذهن کې به همیشه د یو سوال ډیر زیات پیدا شوی وي چې خلک د یوټیوب او د فیسبوک نه پیسې ګټي. نو مونږه که چیرې سوچ وکړو نو ما خو جیز کمپنۍ نه ایزیلوډ وکړو او زما پیسې خو جیز کمپنۍ ته لاړې. نو د جیز کمپنۍ بیا د یوټیوب ته روپۍ ورکوي که فیسبوک ته روپۍ ورکوي، آیا دغه پیسې د یوټیوب د خپل طرف نه چاته ورکوي؟ نو دغه سوال زما هم په ذهن کې ډیر زیات پیدا شوی و، خو اخر یو حل ته په ورسېدم. نو اوس به زه ستاسو سره دغه شریک کوم. دوستانو په لرنینګ انفارمیشن ټي وي کې یو بیا درته هرکلی وایو. نن سبا که یو سړی په یوه ګوشې کمره کې بالکل تنها ناست دی، نو هغه تنها بالکل نه دی. د هغې سره یو داسې قوت موجود دی چې هغه د ده په هر حرکت باندې نظر ساتي. نو دوستانو هغه طاقت بل شی نه دی بلکې د هغې په جیب کې موجود د ده موبایل دی. په نن وخت چې مشکله ده چې د چا سره موبایل موجود نه وي او بیا چې ورسره سمارټ فون غټ موبایل موجود وي او بیا مشکله ده چې په هغې کې فیسبوک او یوټیوب او دغسې نور ټیک ټاک موجود نه وي. نو دوستانو خلک بیا دا سوال کوي چې که دا شیان موجود دي او خلک د یوټیوب نه په ورځې باندې په لکاو روپۍ ګټي، آیا دغه کس ته د یوټیوب والا روپۍ ورکوي؟ نه، بالکل داسې نه ده. نه د کس ته د فیسبوک والا د خپل ځان نه پیسې ورکوي، نه هغې کس ته د یوټیوب والا پیسې ورکوي. اصل دته پیسې میلاویږي د ده په اکاونټ یا د ده په ویډیو باندې چې کومه مشهوري چلیږي. تاسو به لیدلی وي چې کله هم تاسو یوټیوب ویډیو پلی کوئ نو په هغې نه اول یوه مشهوري د ستاسو تر مخ وچلیږي، یو اشتهار وچلیږي. هغه اشتهار داسې وي چې مطلب لکه تا یو نوی څیز جوړ کړلو او ته دغه شی مشهوروي، نو ته د یوټیوب والا ته ورغللې او ورته ودې ویل چې زما دغه شی دی، دغه مشهوري ده، دغه به ته په 1000 چینلې باندې چلوي. نو هغه یوټیوب والا درته ووایي چې تا به په دغې باندې 2000 روپۍ لګیږي او په هغه 2000 روپۍ کې څه کار وکړي دوی چې کم چې مطلب هغه په یوه چینل باندې د ستا مشهوري وچلیږي نو دوی ته به 2 روپۍ میلاویږي. په دا 2 روپۍ کې 1 روپۍ د یوټیوب وال ځان ته کیږدي او 1 روپۍ دغه د ویډیو وال ته ورکړي. نو بیسیکلی بنیادي طور باندې یوټیوب او دغسې نور شیان دغې نه د جیز کمپنۍ د ټیلینار کمپنۍ سره هیڅ قسم ته ډیل نه وي، هیڅ قسم ته دوی سره دوی تعلقات نه وي، بلکې دوی چې کمې پیسې ګټي، کمې روپۍ ګټي، هغه په دې طریقه ګټي. لکه تاسو به ټي وي چینل لیدلی وي، ټي وي چینل کې که تاسو لیدلی وي نو ټي وي خو چینل خو په لیا چلیږي، تا خو تر اوسه پورې مطلب ټي وي وال ته پیسې نه دي ورکړي. نو هغه څه کار وکړي چې هغه کم اشتهارات پې چلوي، کم ایډز پې چلوي، هغه ایډز وال دوی ته په یوه منټ باندې په لکاوې روپۍ ورکوي. په هغې روپۍ باندې بیا دوی سره نیمه کي او نیمه چې څوک یې چلوي چا چینل ده هغې ته میلاو شي او نیمه یوټیوب وال ته خپلې میلاو شي. امید لرم چې د ستاسو په ذهن کې کوم سوال و دا به حل شوی وي. او د نورو داسې معلوماتي ویډیو لپاره دا ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.